د ام ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول پاس دی. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم چې څنګه کولی شئ د بل موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. یا که چېرته ستاسو یو تلیفون وي او هغه تاسو نه په کور کې پاتې وي یا په دفتر کې درنه پاتې وي، وغواړئ هغې ته کوم زنګونه چې هغې ته راځي ستاسو ملګری که ورته زنګ راوهي، که هغې ته زنګ راځي وشئ کولی چې د هغې موبایل خبرې هم په خپل موبایل کې واورئ. او یا که چېرته ما چې په لومړی کې یادونه وکړه که چېرته تاسو غواړئ د بل موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ، نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا طریقه به په نوې ویډیو کې مکمله تاسو ته زه ښیم، خو دا طریقه به تاسو صرف د ضرورت په وخت کې استفاده کوئ. نو د دې دپاره به تاسو کوم اپلیکیشن ته ضرورت نه لرئ. ساده ډول خپل موبایل ډایل چې دی د خپل موبایل ډایل ته به تاسو راشئ. په ډایل کې به تاسو یو کوډ ولیکئ. دا کوډ به تاسو په کوم موبایل کې وهئ؟ په هغې موبایل کې چې غواړئ تاسو د هغې موبایل خبرې واورئ. په هغې کې به تاسو ولیکئ په ډایل کې *2 * بیا به ورپسې د خپل موبایل نمبر ولیکئ. یعنی که چېرته غواړئ چې ما سره چې دا اوس کوم موبایل دی په لاس کې غواړم د دې موبایل خبرې زه په خپل بل موبایل کې واورم، نو کله چې ما دا کوډ ووهه *1 دې پسې به زه خپل نمبر وهم. یعنی زما کوم نمبر چې دی زه غواړم چې د دې موبایل خبرې خپل موبایل کې واورم، نو دې پسې به زه خپل نمبر وهم. زما نمبر دی فرض زه د مثال په توګه اوس یو نمبر وهم 011150152. دا نمبر چې تاسو کله ووهه دې پسې په درنو لیدونکو تاسو هیش ووهئ. هیش چې کله تاسو ووهه دا به تاسو اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړ نو دا ماته کال فارورډینګ دا چې رجسټریشن واز سکسیسفول، دا سکسیسفول شو. اوس چې د دې نه وروسته دې موبایل ته څوک زنګ راوهي نو دې موبایل ته به زنګ نه راځي، دا زنګ به ډایرکټ ستاسو موبایل ته راځي. که چېرته تاسو خپل نمبر پکې ورکړئ یا د بل چا نمبر پکې ورکړئ دا زنګ به ځي د هغې سړي تلیفون ته، نو زنګ چې هلته لاړه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د دې موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. نو دا معلوماتي ویډیو چې ما درته چمتو کړې وه د ام ټي پلس یوټیوب چینل له لارې. که چېرې زموږ ویډیوګانې مو خوښېږي د خپلو درنو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې